حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته د فرمایش نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ځان د حسد او کینې نه وساتئ. د حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا خبرم شروع کړی و چې د حسد او کینې ساتلو نقصانات څه دي. راځي چې نن پنځم نقصان د حسد او کینې زده کړو چې حسد او کینه د مسلمان ورور سره څومره تاوان لري. پنځم دا دی، پنځم نقصان. حاسد څوک چې حسد کوي په خلکو کې دوست نه لري، د ټول خلکو بد راځي. دا پنځم نقصان دی. څوک چې حاسد وي، څوک چې حسد کوي، څوک چې کینه ساتي، د په مسلمانانو کې دوست نه وي. صحیح دی، یو سړی په ظاهر سره دوستی کوي، خندا مندا به کوي، خو هغه د ضرر نه ځان بچ کوي، د بد خولې نه بد اخلاقو نه ځان بچ کوي. دی به وایي چې ولا زه خلکو ته ګران یم خو ته د خلکو بد راځي. حاسد سړی چې حسد کوي، کینه ساتي، د مسلمان ورور سره، خپل خپلوانو سره دی په خلکو کې دوست نه لري. په حقیقي معنو سره دوست نه لري. په ظاهر کې به ته خلک اخوا دیخوا کوي، خو بدې به راځي چې کمینه سړی ته، بد اخلاقه سړی ته، ځکه ته د مسلمانانو سره حسد ساتي، ته د خپل مسلمان ورور سره کینه ساتي. ستا زړه کې کینه ده، ستا زړه کې بغض دی، ستا زړه کې حسد دی، ته د خلکو بدې راځي. او دارنګې شپږم وایي حسد چې دی انسان نه د نعمتونو له زوال سره مخ کوي. چې کوم سړی حاسد وي که نه، حسد کوي، نو هغه د نعمتونو نه محرومه کیږي. د الله د نعمتونو نه محرومه شي، د الله د نعمتونو زوال به پرې راشي، او د الله په نعمتونو نه به محرومه وي. لہذا مسلمانانو ورونو، چا سره بغض او کینه مه ساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.